بلاول بوټو عمران خان ته په زندانونو مو ویروه، موږ اقتصادي خودکشي نه کوو. د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان د تېرې شپې وینا ته په غبرګون کې د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو وایي عمران خان له ویرې د شپې وینا کوي او مخالف ګوندونه په دې نشي ویرولی چې په زندانونو کې واچوي. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړي دي چې عمران خان په خپله وروستۍ وینا کې ویلي د پیپلز او مسلم لیگ ګوندونو د حکومتونو پر مهال پاکستان 40,000 میلیارډ ډالر پوره وړی شوی دی. بلاول بوټو دغه راز ویلي دي د عمران خان حکومت د قرض اخیستلو په ویره کې دی او نه پوهیږي چې څه ډول دا قرضونه ترلاسه کړي، نو ځکه پاروونکي ویناوې کوي. د هغه په خبره دا قرضونه ترلاسه کول اقتصادي خودکشي ده او دوی به هیڅکله اجازه ورنه کړي. نوموړي ویلي د زور او فشارونو وخت پای ته رسېدلی دی او هیڅوک دومره لیوني نه دي چې بېروزګارۍ او ګرانۍ ته رایه ورکړي.